د سوات په کابل کې د پرونی ځانمرګي چاودنې له امله د وژل شوو پولیس سرتیرو د جنازې لمونځونه ادا شوي دي. د 5 پولیس سرتیرو جنازې د سوات پولیس ټریننګ سکول کې ادا شوې. په داسې حال کې چې کانسټیبل مکرم خان او کانسټیبل حسین خان چې په چاودنه کې جوبل شوي وو وروسته په روغتون کې ساه ورکړه او د هغوی جنازې په پولیس لاین کې ادا شوې. په وژل شوو کې اسسټنټ سب انسپکټر هاشم خان، کانسټیبل خالد خان، کانسټیبل عثمان غنی، کانسټیبل امین الله، کانسټیبل وطن خان، کانسټیبل مکرم خان او کانسټیبل حسین خان شامل دي. د جنازې په مراسمو کې د پولیسو انتظامیه او پوز لوړپوړو چارواکو ګډون وکړ. د پولیسو دستي سلامي ورکړه او وروستو جنازې د خاورو ته سپارلو لپاره د هغوی پلرنیو سیمو ته ولېږدول شوې. پرون د کابل تاڼې د مرکزي دروازې مخې ته ځانمرګي برید شوی و. د سوات پولیس وايي بریدګر د تاڼې او پولیس لاین ته د ننوتلو هڅه کوله خو په دروازه ودرول شول او هلته یې ځان ته چاودنه ورکړه. د سوات پولیسو د وروستي بیان له مخې په برید کې 7 پولیس سرتیري او 9 ملکي وګړي وژل شوي دي. مجید بابر، شاد نیوز، سوات، منګورا.